عقیدہ نمبر 34 ومن وصف اللہ بمعنى من معانی البشر فقد کفر. کیم یو کس چې د الله تعالی د پورا د مخلوق د صفات غوندې یو صفت هم ثابت کو دا سړی کافر دی. فمن ابصر هذا اعتبر او کیم یو کس چې دغه د بصیرت په نگاه سره وکسي بیا دا سړی عبرت حاصل کو. وعن مثل قول الكفار ان زجر او د کفار د خبرې غوندې د خبرې نه هو دا سړی باز رشي. وعلم انه بصفاته ليس كالبشر او دا سړی و په دا خبره یقین وکړو چې الله تعالی دا د بشر د صفات غوندې صفات نه لري. نو الله جل جلاله په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې قرآن کریم را نازل کړی و بغیر د کیفیت نه د قول په شکل کې د دغه ظهور د الله تعالی نه شوی دی. او بیا امام طحاویہ رحمت الله علیه دلته دا خبره ته اشاره ورکوي یعنی چې الله تعالی د پورا صفت کلام ثابت دی خو د مخلوق غوندې نه. یا چې نعوذ بالله څوک د داس نه یی چې الله تعالی د پورا صفت کلام ثابت دی د مخلوق غوندې لکه څرنګه چې مخلوق خبره کو داسې الله تعالی خبره کو داس ته څوک نه یی نعوذ بالله. نو د الله تعالی د پورا صفت کلام ثابت دی د مخلوق غوندې نه. او داسې د الله تعالی د پورا صفت بصر دا ثابت دی خو د یو بشر غوندې نه. د الله تعالی د پورا صفت سمع دا ثابت دی خو د یو انسان غوندې د مخلوق غوندې نه. بلکې مخلوق خبره کو خو په خبره کې د ژبې محتاج دی. الله تعالی خبره کو تکلم کو خدای د ژبې محتاج نه دی. الله تعالی وروي خدای په اورېدل کې د غوږی محتاج نه دی بلکې انسان وروي په اورېدل کې د غوږی محتاج دی. انسان کسی په قتل کې د سترګې محتاج دی. الله تعالی کسی د یو د پورا صفت بصر دا ثابت دی خدای په قتل کې د سترګې محتاج نه دی. دغه نه دا معلومه شوله چې الله تعالی او د الله تعالی چې کوم صفات دي دا بغیر به کیفیت نه دي لکه څرنګه چې د الله تعالی ذات دا د کیفیت نه پوک دی داسې د الله تعالی صفات هم د کیفیت نه پوک دي. او کلام الله دا هم د الله تعالی یو صفت دی دا هم د کیفیت نه پوک دی. ولې ځکه چې الله تعالی دا بنیاز ذات دی. قل هو الله احد الله الصمد. الله تعالی یو دی. الله تعالی د هیڅ محتاج نه دی. هر څوک د الله تعالی محتاج دی. او داسې لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د الله تعالی مثل یو شی هم نشته. الله تعالی وروي هم او الله تعالی کسی هم. نو د مخلوق د پورا د صفت ثابتول معنا ځون ته دو او د الله تعالی د پورا د صفت ثابتول معنا دا بالکل ځون ته دو.